د خبره پرېس درنو لیدونکو ستړي مشئ په سلامونو نیکو هیلو مرکلی کوم. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي ترکیې سرتیرو ته اړتیا نشته، حضور یې نه منو. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی ترکیې ته د دوست هیواد په سترګه ګوري او غواړي چې پیاوړې اړیکې ورسره ولري، خو د دغه هیواد پوځي حضور نشي منلی. نوموړي نن په کابل کې یو خبري ناستې ته په خبرو کې دغه راز وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان د ملا تیر دی او دوی غواړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري، نو د وضعیت له ارامېدو سره به هغوی هم خپلو دندو ته راوغواړي. نوموړي دغه راز د بیان ازادۍ په اړه ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې دوی د بیان ازادي د اسلام په رڼا کې د ښځو او هیوادوالو بنسټیزو حقونو ته ژمن دي. مجاهد هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې د دوی له لوري ښځو ته په ځینې ادارو کې د کار اجازه نه ده ورکړل شوې، خو ټینګار یې کړی دی چې د یو میکانیزم له مخې به د ټولو ادارو ښځینه کارکوونکي هم بیرته خپلو دندو ته راوغوښتل شي. هغه د هنرمندانو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې هغوی امن دي، خو دا چې د کار اجازه به ورکړل شي او که نه وروسته به تصمیم ونیول شي. همدا مهال په بل خبر کې راځي طالبان وایي چې ځینې شرغوښتونکي کړۍ او یو شمېر غربي رسنۍ په منظمه توګه د طالبانو د بدنامولو لپاره پروپاګند کوي او ځوانان له هیواد څخه تېښتې ته هڅوي. طالبان وایي موږ به ژر ثابته کړو چې څنګه حکومتولي کوو او خپل هیواد کې څنګه ثبات او پرمختګ راولو. طالبان وایي دا په تېښته روان هیوادوال به ژر وګورئ چې بیرته هیواد ته جوپې راستانه شي. درنو لیدونکو له لیدلو مو مننه. په پای کې بیا یادونه کوم چې زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.